چې زړه راښکونکی یو تصویر را پکې شته، د نیمګړي خوب تعبیر را پکې شته، چې دا ډوب وطن د غیرو نه آزاد کی څو ښاغلي مفکر را پکې شته. بلنه ورکوم ګران نور محمد نوراني صاحب ته چې راشي او موږ ته خپل کلامونه شریک کړي، داد ورکړي او توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شعرونه دي صدر صاحب چې په یوه مخ کې خلکو دوه رنګه مخان ایښي دي، غداري هم کوي او لاس یې په قرآن ایښي دي. په یوه مخ کې خلکو دوه رنګه مخان ایښي دي، غداري هم کوي او لاس یې په قرآن ایښي دي. پیزار شیشه کېږدي له دوړو یې محفوظه ساتي، دې کمکلانو کتابونه په ډیران ایښي دي. نه پیزار شیشه کېږدي له دوړو یې محفوظه ساتي، دې کمکلانو کتابونه په ډیران ایښي دي. زما د مرګ نه پس په ډیر خلک تا وپېژني، ما د موبایل کې بې شماره تصویران ایښي دي. او څو شعرونه دي چې زړه دې نه و نو اقرار خو به دې نه و کړی، په ما دا دومره انتظار خو به دې نه و کړی. نن د کوڅې ته راغلم، نن مې بیدار شوی او بخت، نن د دیدن راته انکار خو به دې نه و کړی. نن د کوڅې ته راغلم، نن مې بیدار شوی او بخت، نن د دیدن راته انکار خو به دې نه و کړی. لیکلي وتی وای پګړۍ به دې په سر پاتې وه، کلی دې سپک که داسې کار خو به دې نه و کړی. لیکلي وتی وای پګړۍ به دې په سر پاتې وه، کلی دې سپک که داسې کار خو به دې نه و کړی. زما د زړه د ماتېدو نورې بلها لارې وې، پټ د ښامار غوندې ګزار خو به دې نه و کړی. حضرت صاحب چې اخوا دې خوره ما خواري دې په اوبو یوړله، چې نه راتلې په ما سینګار خو به دې نه و کړی.